بسم الله الرحمن الرحیم. بادام او د بادام ګټې. موږ دوه ډوله بادام لرو، ترخه او خواږه. خواږه بادام له 50 څخه تر 55 سلنه پورې غوړ او ترخه یې له 40 څخه تر 45 پورې غوړي لري. بادام 50 سلنه قند او معدني مواد لري. امریکایي طبي پوهان وایي چې بادام نه یوازې د انسان حافظه قوي کوي، بلکې د وزن په کمولو کې هم مرسته کوي. بادام ډېرې ګټې او ځانګړتیا لري. د بادامو غوړي نه خرابېږي او د ماشومانو لپاره ډېر ګټور دي. بادام سینه نرموي. د بادام شیره د ټوخي، نارامۍ او ستوني لپاره ډېره ګټوره ده. بادام د معدې، کولمې، مثانې او اسهال د ټپونو زخمونو لپاره ډېر ګټور دي. بادام معده قوي کوي. بادام چې واړه شي او له شاتو سره ګډ شي د پښتورګو د درد او ټوخي لپاره ګټور دي. د دې لپاره چې سینه مو نرمه شي او ټوخی مو ورک شي، د بادامو غوړي د شیدو سره ګډ او وڅښل شي. که چیرې مو د ملا مهرې ناستې وي او یا مو هم ملا درد کوي، د تسکین لپاره د بادامو غوړ ډېره ګټه لري. د هغه ماشومانو لپاره چې پر بدن یې سرې دانې وي، د بادامو په تیل د ټول ځان غوړونه ډېره ګټوره وي. د بادامو ګل او غوټۍ ښکلی رنګ او بوی لري. د بادامو مغز معمولا وچ او یا هم کله کله خام خوړل کېږي. بادام سره له دې چې په وینه کې د کلسترولو کچه ټیټوي، د شکرې د ناروغۍ مخه نیسي. دوی همدا راز وایي هغه کسان چې د شکرې پر ناروغۍ اخته دي، د درملنې لپاره یې د بادام وخوري. که بادام سهار وختي وخوړل شي، د بدن د اړتیا وړ ویټامین A پوره کوي او د زړه له ناروغیو څخه مو په امن کې ساتي.